یعنی موږ غواړو چې اوس څنګه کوم انټرنیټ سره کنیکټ شو خو هغه کمپیوټرز یعنی هغه کوم ورک چې تا جوړ کړی ده غواړه چې انور پاتې کمپیوټر یعنی پیسز غواړه څنګه چې تاسو سره کنیکټ شي یعنی غواړه چې انټرنیټ سره کنیکټ شي غواړه څنګه کې تا کمپیوټر څخه انټرنیټ اکسس کړي نو د دې اکسس کولو لپاره څه کوم شي چې غواړو هغه شیر کو پاکي ور ګروپس کې څنګه شي او که ټول کمپیوټر کې څنګه شي کمپیوټر یعنی غواړو ویب پیج ساته اوپن شي پکې مثال ډاوزر یاهو کارو کې پکې مسنګ کار پکې وکي یعنی موږ څنګه کولو د څنګه چې موږ د مین کمپیوټر کې کمپیوټر سره موږ انټرنیټ سره کنیکټ کړی ده همدا رقم څنګه وکي باقي ټول کمپیوټر کې ور ګروپ شي دا همدا رقم سیم کار وکي دی کار اجرا کېدو لپاره موږ کوم شي چې هغه څنګه کوم غواړو چې هغه عملی کو یعنی وظیفه کار په هغه کو عملی کو چې څنګه شي واقعي نور کمپیوټر څنګه کې هغه د هم انټرنیټ سره کنیکټ وي حالانکه ټول وکړي د ور ګروپ ټول لپاره صرف یو موډم ضرور ده باقي ټول کې څنګه ان آی سی وکړي شرط چې څنګه کار کمپیوټر کې بل ان آی سی وي ان کمپیوټر په سره کنیکټ وي موډم څنګه یو کمپیوټر کې ضرور دی ور ګروپ کې سرور به تاسو وایي چې سرور بیا لارج نه ده کنه خو څه ته ور ګروپ ته ځخم موږ ور ګروپ څنګه جوړ شو کمپیوټر ټول په سره کنیکټ وي صحیح شو کنه نو دې کنه کېدو لپاره څنګه موږ چې باقي کلاینټ څنګه کوم دی مین کمپیوټر سره څنګه شي کنیکټ شي نو هغه لپاره کوم شي نه چې هغه موږ ته شیر کړو یعنی چې وګړه باقي ټول کمپیوټر هغه استعمال کړي نو دې لپاره څنګه کوم راځو کوم ډایل اپ چې موږ جوړ کړی دی پټیسل په نامه وکنه انا څنګه کې دلته راشه دې ځنه تاسو کوی شئ خپل ته زما نتورک پلیس نو ورځم په ویو نتورک کنیکشن دا وکنه پټیسل والا وکنه ته موډم ما وسنه دي خاطر ما د زراغه په کورخه نو څه تاسو طریقې خم دیوانه کوم پټیسل ډایل اپ تاسو جوړ کړل غوښنه رائټ کلیک کړئ د خلوص پراپرټیز ته لاړ شئ پراپرټیز ته چلاله څنګه وکي د موډم ریموټ دا موډم ماته نو وسکل د وګړه بل سیستم ته ولګم کومه څنګه ایڈوانس پر راشي advanced chirag allow other network user to connect through this computer's internet connection دا څنګه تاسو ته چک کړئ صحیح شو چې کېدو څخه وروسته څنګه تاسو بیا باقي کوم کمپیوټر چې دې سره غواړئ د من کمپیوټر څنګه شي کنیکټ شي نو څنګه کوي الته صرف تاسو پیج څنګه اکسس کوئ نو څنګه کې الته پیج اوپن کیږي دا څنګه ته اذر نیټورک یوزر څنګه مطلب باقي کوم نیټورک یوزر چې هغه څنګه کې سره کنیکټ شي نو څنګه کې اوکے کوتا یس صحیح شو کنه د کې د خروس شي باقي ټول کوم کمپیوټر سره څنګه شي د سره څنګه شي کنیکټ شي یعنی مطلب موږ څنګه کولای شو چې هغه وکړو دا باقي کمپیوټر څنګه کو چې هم د ماین کمپیوټر سره کوم یو چې موږ انټرنیټ سره کنیکټ کړی دا هغه باقي کوم یوزر موږ غواړو چې د کمپیوټر سره کنیکټ کو نو کوم ډایل اپ تاسو جوړ کړی دا باندې رائټ کلیک کې دوه خو پراپرټیز چې راړي به ایڈوانس څنګه کوي به اعلان وکړي الا اذر نیټورک سره مطلب هغه څنګه تاسو ته چک کوم کوي به ته اوکے کوي باقي کوم یوزر چې سره کنیکټ وي اته څنګه کوي بیا هغه پیج څنګه اوپن کولای شي مثال دا وردا یوزر چې ما کمپیوټر سره کنیکټ کړم مثلا د جن وغړته پیج ته اوپن کا څنګه شي اوپن بشي صحیح شو دوم کدي سره هم نه شو بیا غواړم څنګه ته د تر از دی ون د انټرنیټ ایکسپلورر باندې څنګه راځو رائټ کلیک څه خلاص پراپرټیز ته زو پراپرټیز ته خلاص راځم ته کنیکشن راځو څنګه کوته موږ کنیکشن اته څه خلاص مثلا خامخه کوم پیج نو پن کې بیا څنګه شو تر شو کنیکشن کلیک کېدو څه خلاص لین سیټینګ باندې کلیک کړئ اتوماتیکلی ډیټیکټ سیټینګ دا څنګه ته چک کېوتا بیا به اوکے کېوتا اوکے دا کله چې اوکے کو بیا وړ دې سیستم دا چک کېوتا کوم کمپیوټر چې تاسو اکسس انټرنیټ سره کنیکټ دی هغه ځکه دا کوم ته چک کوم کنه بیا څنګه دا پیج تاسو اوپن کړئ نو بیا څنګه شي اوپن بشي صحیح شو او بل خبر دا مثال ډول سره بیا هم نشو بیا څنګه تاسو ته ګیټ وی څنګه ته ورکړی ته کمپیوټر نیم څنګه وي سیم یو ګوره ښه ګیټ وی دواړه څه ته څنګه ډیفالټ ګیټ وی ورته ورکړئ ډیفالټ ګیټ وی مثال لکه او مثلا غواړئ چې کوم کمپیوټر تاسو سره شوی دا انټرنیټ سره کنیکټ دی هغه آی ډي به ورته ورکړئ مثال ډول سره دا کنیکټ وي مثلا شو 192.168.0.1 یعنی مثلا غواړم موږ څنګه یعنی مطلب دغه کمپیوټر څنګه به انټرنیټ سره کنیکټ کړو مثال موږ باقي موږ کمپیوټر څنګه سره غواړو سره کنیکټ کړو یعنی مطلب هغه کمپیوټر کوم چې انټرنیټ سره کنیکټ وي هغه آی پی به څنګه کوي ډیفالټ ګیټ وی کې به او تور کې به څنګه ته اوکے کوي چې اوکے مو وتا بیا څنګه شي کار شروع کی او بیا هم نشو بیا څنګه کوي فایروال بوتا څنګه کوي عام کې مثال فایروال څنګه کوي کنټرول سیټینګ کنټرول پینل
فایروال څنګه وی لمړی اف وي صحیح شو ان ان کوي به ورته نه فایروال څنګه وی اف همیشه په فایروال څنګه کې اف ساتي دا څنګه فایروال څنګه کې اف کوي نو ځین ټیم بیان نه کین به فایروال ته ان کوي مثال دا سره څنګه فایروال همیشه څنګه وی اف وي صحیح شو دا څنګه موږ انټرنیټ ډایل اپ کنیکشن څنګه شیر کولای شو